نړیوال بانک افغانستان سره د یوې لویې مرستې اعلان وکړ. رویټرز خبري اژانس په یو راپور کې ویلي چې نړیوال بانک په افغانستان کې د هغه $1 میلیارډ مرستې د مصرف اجازه ورکړې چې د افغانستان له پرځول شوي جمهوري نظام ته یې تصویب کړې وه. یاد شوي بانک پریکړه کړې چې دا مرسته دې پر عاجلو بشري مرستو مصرف شي. نړیوال بانک د طالبانو له واکمنېدو سره د خپلې دغې مرستې د ځنډ اعلان کړی و. نړیوال بانک او طالب چارواکو په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. افغانستان د خلکو ژوند او اقتصاد تر ډیره پر بهرنیو مرستو متکي دی چې د طالبانو له واکمنېدو سره دا مرستې په بېساري ډول کمې شوي او د فقر او اقتصادي ناورین شدت ته یې لاره هواره کړې ده. د ملګرو ملتونو د ارقامو په اساس افغانستان کې نږدې نیمایي خلک په کافي اندازه خواړه نه لري چې دا وضعیت به د ډیر مهاجرت او حتی بشري تلفاتو سبب شي. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.